په تیر کې افغانستان د خپلې اړتیا سمنټ یوازې له پاکستان څخه واردول، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو سره دا کچه د پام وړ راښکته شوه او اوس هڅې روانې دي چې افغانستان د خپلو سمنټو اړتیا له داخلي تولید او نورو ګاونډیو هیوادونو څخه پوره کړي، نه له پاکستان څخه. سمنټ صحیح خبره ده چې افغانستان پاکستان ته ډېر نږدې سرحد لري. سار چې یو موټر حرکت وکړي د کابل نه مازدیګر په لاهور کې یا اسلام آباد کې، نو دغه ټول سمنټ زمونږ که عسکري وو که نور وو که په نظامي وو که هر شی وو د پاکستان د نظامي کمپنیو نه موږ اخیستل او اکثره په خیبر پښتونخوا کې صوبه سرحد او په دې ځایونو کې وو، نو ډېر موږ ته ارزانه پرېوتل. د ایران سره خبرې روانې دي، چون د ایران انتقالات کابل ته ډېر قیسي مټ یو داسې شی دی چې ضرورت یې ډېر دی، وزن یې زیات دی، اما خپله پیسې کمه ده. یو کانټینر 15,000 $10,000 باندې کېږي، خو که په دې باندې ته کرایه $2,000 واچې بیخي جګېږي. نو علت یې ځان له دا نه دی، ایران موږ له سمنټ راکوي، خو موږ چې د ایرات نه قندهار ته او کابل ته راوړو په دې باندې مصرف زیاتېږي. نو هیله مو هم دا ده او کوشش هم کوو چې د ازبکستان او د تاجکستان نه، تاجکستان مخکې موږ ته تقریبا 500 نه 600 ټنه د ورځې راکول، اوس دا تلاش وجود لري چې هغوی هم 1.5 ټن ته ورسي، او ازبکستان هم 2.5 ټنه کې. ترکمنان هم وعده کړې ده چې موږ یې درکوو. بنان زه فکر کوم چې سمنټ به ډېر زر خودکفا شي او خلک به دغه نه شي.